بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي که چیرې یو سړي کوزده کړې وي، واده یې نه وي کړی، بیا یو څوک ورته ووایي پر تا دې ښځه طلاق کړي، که ته بیا دا نشهیي توکي وکړې، دی ورته وایي او دا ښځه دې راباندې طلاق کړي، که بیا زه دغه نشهیي توکي وکړم. خو تر هغه وروسته بیا دا نشهیي توکي وکړي، آیا طلاق رامنځته کیږي که نه رامنځته کیږي؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې محترم ورور، اول خو تا دا خبره کړې ده چې کوزده یې کړې، نکاح یې نه یې کړې. ما د دې څخه دا مطلب واخیستی چې کوزده یې کړې یعنې هغه اولین نشعرني و نکاح خو سوی ده، واده نه دی سوی. نو چې د اولین دسمال اخیستل سوی په همدې کې نکاح راځي، وختې چې نکاح راغله که څه هم واده نه سوی، دغسې سړی طلاق ووایي، طلاق واقع کیږي. او کله چې په واده کې بیا نکاح وکړي، نو ښځه بیرته د ده په نکاح کې داخلېدلی سي. العنایه شرح هدایه جلد 3 صفحه 15. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. تعلیم القرآن اسلامی رادیو.